ملګریه دغه لس خبرې په یاد ولره ښایي په غوره ژوند کې د سره مرسته وکړي. لومړی، هیڅکله د دومخي انسان سره ملګرتیا مه پاله، ځکه د هغه دومخیتوب به تا داسې پر دوو حیران کړي چې له شره به یې سوځې او له شرمه به یې پرېښودلی نه شي. دوه، کله چې یو څوک مرسته درڅخه غواړي که دې توان درلود نو ور ودانګه، کنی په نرمه لهجه ترې بښنه وغواړه، ځکه دا ورځ په تا هم راتلونکې ده. دریم، هغه اړیکې چې ستا د بریالیتوب خنډ ګرځي پرې یې کړه، که چیرې دا نشي کولی نو محدود یې کړه، ځکه بعضې اړیکې د انسان دنیا څه چې آن آخرت یې هم ورړنګوي. څلورم، که دې ملګري په لمانځه او د خیر کارونو کې ټمبلي نو نیکې لارې ته یې ترغیب ورکړه، ځکه په دې باخبره اوسه چې د دعوت کار د آخري امت په ذمه دی. پنځم، که چیرې د هر ځل ښو په کولو سره د مقابل لوري بد ویني نو صبر ولره، ځکه ته د خالق په ازموینه کې یې. شپږم، هر هغه څوک چې ستا شخصیت زیانمنوي په حقیقت کې هغه د خالق په ورکړه کار لري، نو رب متعال ته یې پرېږده، ځکه د هغه دښمني ستا سره نه بلکې د هغه خالق سره ده. اووم، که چیرې ورونه خویندې یا هم خپل خپلوان لار در سره نه نیسي نو مه خفه کېږه، رب متعال دې در سره دی. یوسف علیه السلام ورونو په څاه کې واچاوه خو الله جل جلاله د مصر پادشاه کړ. اتم، پام دې وي چې هېڅکله نویو ملګرو ته په پخوانیو، مالدارو ملګرو ته په غریبو او سوادارو ته په بېسوادو ترجیح ورنه کړي، ځکه دا به دې هر یو په خپل ځای ودردوي. نهم، هر کله چې د کورنۍ غړو، خپلوانو، ملګرو یا هم د ژوند سختیو پسې واخیستې نو الله تعالی ته پناه یوسه، ځکه هغه تر هر چا در نږدې او ستا ملاتړی ده. لسم، که څوک نیک کار کوي نو ملا یې ور وتړئ، پښې یې مه وهئ، که بد کار کوي رټئ یې مه بلکې لار ور وښایست. حسک او بریمن اوسئ.